الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلمه. دغه چا ګناه درته یادوي چې یو سړی راولاړ شي د یو چا سره هغه په باطل کې مخاصمه وکړي، لیکن دی په خبر وي چې دا باطل دی، دی په خبر وي چې دا باطل دی، خو بیا هم راولاړ که څوک وکړي هغه دی مخاصمه ورسره وکړي. دا طالبانو کوم په دغه ځای باندې سر خلاصوي. نبی علیه صلوات و سلام مبارک په پای کې دغه وایي د دې حدیث په پای کې دغه یو سړی به په خوله کې چالاکي ماته خلک راځي خصم نو فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، بعضې به تر بعضو په تقریرو په خبرو کې ډېر تکړی، نو داسې امکان لري چې نو په احسب ما به ګمان کړي چې انه صدق دی رښتیا وایي، دې خبر راته وکړي دی رښتیا وایي، او اقضی له ما به دته قضا کړي، ما خبر ته غوږ نسي دا چې به پیښه شوي. نو فمن قضیت له بحق مسلما فانما هي قطعه من النار. کما دته څوک کړي وو هغه دته یو شي فیصله کړی وو په واقع کې د ده نه وه، هغه مې دته یو ټوټه ده ورکړې ده، یعنې زما په قضا دته نه روا کېږي، زما په قضا څوک کېږي په قضا دته نه روا کېږي. نو بالا د ده خوښه ده فلیاخذها او فلیترکها، بالا نو دغه ټوټه د اور دی یخي که دا ټوټه د اور دی څوک یې پرېږدي. طالبانو دلته اختلاف دی، درې سره امامان او زموږ صاحبین دا وایي قضا په باطل ظاهرا چلیږي باطنا نه چلیږي. دغه الفاظ طالبانو ګرد خلک وایي، ډېر خلک یې وایي، خو په دا مضمون سر نه خلاص سر په خلاصېده وایي. زما خبر ته غوږ نیسئ، که راولاړ که سو ما په تا ناکې دعوه وکړه د یو مال قاضي قضا وکړل په هېڅ وخت د اوقاتو کې تا ته نه راور کېږي. په ظاهره څوک دعوه نشي در کولی، قضا هم صحیح سو، لیکن دیانتن اوس هم هغه د بل مال دی، هغه د بل ملک دی. ښه مثال یې په نکاح کې معلومېږي. سړي په یو ښځې باندې دعوه وکړه چې دا ښځه زما منکوحه ده، زما سره نکاح کړی، دوه کسه شاهدان یې په تېر کړه، قاضي فیصله وکړه، شاهدان تزکیه ګرده شان وسو، قاضي فیصله وکړه چې دا دې معاینه ده. دا ظاهرا چلیږي باطنا نه. څه معنا اوس هم ښځې ته حرام دی چې خپل ځان ورکوي په رضا. عیال کې پیدا سو اوس هم په نیز د خدای د زنا زوی دي، هر څه کوه سو، لیکن ما چې په ظاهر کې څوک نشي ویلی چې دا حد نشي پر جاري کولی، ظاهر کې ما چې حد څوک دې منه دی، بل شی نشته. دا درې سره امامان هم وایي، څوک هم وایي، هغه دا زموږ صاحبین هم وایي، اکثر زموږ کتابو هغه مطابقي کول هم د چا را نقل کړي د صاحبین، لیکن شیخ الاسلام دلته پک سره نقل کړی ده، دا کیسه پردې کړې ده، خدای دې وکړي چې په دا خبره مو سر خلاص شي. طالبانو شیخ الاسلام وایي د امام صاحب په قول باندې سر خلاصول پکار دي. امام صاحب وایي قضا هم ظاهرا چلیږي باطنا، خو سره د قیودو د شرایطو ته چې باس راواخی او د دلیل راواخی. سره د حدیث راغی، د بخاري حدیث راغی، امام صاحب خبرې کړي د دې حدیث په مقابل ده، د درست امامان د صاحبینو خبر د دې حدیث موافقه، نو خلک دا وایي چې امام صاحب څنګه د حدیث په مقابل خبره کوي، نو ترک سایرانه کوي چې پرک سایر درته وکړه. امام صاحب دوه شرط وایي، بیا قضا ظاهرا باطنا چلول غواړي، په باطل کې دعوه مګر خو څو شرطه؟ دوه شرط. اول شرط دعوه به په عقودو په پسوخو کې وي، دعوه په چا کې وي؟ په عقودو په پسوخو کې به وي. عقود دا معنا دا سړي زما سره بیعه کړې، دا ښځې زما سره نکاح کړې، دا عقود. پسوخ دا معنا یوه ښځه دعوه وکړي چې دا میړه زه طلاقه کړې، مشتري دعوه وکړي یا بایع دعوه وکړي چې دغه سړي زما سره چې ما خر پر خرڅ کړی وي یا میټر پر خرڅ کړی وي قاله د بیه را سره کړی،
اقاله د به بیا فسوق سو یا طلاق فسخ سو خود نکاح یا به بیا سوق سو حقوق سو په دغه کې به او داوا به نه وي په املاک مرسله وکړي داوا په چا کې نه په املاک مرسله وکړي په املاک مرسله کم ته وایي چې سبب یې نه کې ذکر د عقد سبب د عقد نه کې ذکر قبل سبب ذکر کې پروا نه کوي خالد وایي چې د امزه زما ملک خالد وایي دا سره زما ملک په دغه کې باطل دا وایي کړو که قاضي قضا وکړي امام صاحب وایي ظاهرا چلیږي باطنه نه چلیږي ظاهرا څوک چې چلیږي باطنه امام صاحب دا شوی ته فهم وکړي دا بل ځکه او کدا وایي چې مدام ځکه زما ملک ته په میراث را پاتې سره ده اما کړه که قاضي قضا وکړي ودته په واقع کې درواغ وایي د میراث نه پاتې سره هم دا قضا ظاهرا چلیږي باطنه نه چلیږي اوله خبره طالبان دا یو ډیر نادر باس دی ته په دې باس اخلاص دوم شرط هغه دغه دی چې قاضي به قضا په شاهدانو کړي چې په یمین وکړي بیا دیم قضا ظاهرا چلیږي باطنه نه چلیږي د مثال په توګه یو سړي په شده باندې دعوا وکړ دوه کسه شاهدان یې تیر کړ وروسته قاضي قضا وکړ امام صاحب ایدام ظاهرا چلیږي باطنه ته ما خبر ته غواړم چې په د الفاظو ته صرف لاس کې یروي استعمال دغه داسو او کراولار کسوله هغه په شاهدان نه په یمین یو چا د بې داوا وکړه شاهدان نه درلود هغه یمین یو مدیر ته دغه د مدیریه انکار وکړي قسم نه واغستې په دا وخت چې قاضي فیصله وکړه دا بیا امام صاحب وايي فیصله په باطل او په واقع کې باطل و ظاهرا چې دې باطنه هغه سره ته دفاع په حرامه څو شرط رااله دوا پوکو د وڅو کې به په سوخ به په املاک مرسلو کې بنئ دوم هغه په شش کې به په شاهدی به کداغه دوه شرط موجود بیا قضام ظاهرا چې دې باطنه سوال دی امام صاحب څنګه دا وایي چې هغه په واقع کې نه دروا نه د جایزه او دی وایي ظاهرا دی وایي ګوره امام صاحب مبارک هم وایي د ګناه څخه نه خلاصېږي د اوس ګناه نه ده چې راواله ګناه تر قیامت یې ګناه ده تر قیامت یې ګناه ده مګر یې واجب هغه خبره کوي واجب هغه خبره قاضي چې دی رافع د خصوماتو چې خصومتونه د پکېږي د خلق پابند کې جګړه د پکې جګړه کچیر دغه حکم را چې قضا ظاهرا چلیږي باطنه نه چې د خصومت نسو ده ولې ز بیان د پکو یو شته ده دا شته چې را د دین کا ظاهرا سید باطنه نه ده سید باطنه خو جناب زوی چې پیدا شو ما خبر ته غواړم ظاهرا د زوی دی باطنه نه زوی نه دی ظاهرا میراث د پلار پاک لري باطنه نه لري دا شته د میراث ظاهرا میراث لري باطنه نه وړي کدا غشد راولار خپل پر سر بل میړې وکي اسمه څنګه وای دا بل میړ سره نکاح باطنن سید ظاهرا نه دسي باطنن دا بل سره سید ظاهرا ولي خو ظاهر خدا بل مینه دا بل څه کې ولادت پیدا شو دا بل ولادت داغه سره باطنن سید ظاهرا نه دسي هغه د پلار سره میراث باطنن ولای ظاهرا نه دسي ته کوم دغه د اختلافات چې اختلافات نو خو قضاوت کوم دي چې راکې د خصومات را لیکن ګنام دی نه وای چې پاده یا سخت د میزوي ما خبر ته وای دغه نه دی چې نکاح وکړ په دا دوه کس شهیدانو درواغ ول سم دم دا شې ته دا راوړي خپل ځان دی ورکی عیال د عیال سو نه بغیر طالبانو ګرځ نه سب ګرځ مګر ما چې دا سړی تر قیامت پر ګناکار دا پیره د چا دی د ګناه دی ابل خدا ول چې نکاح ګر سره صحیح نه ده ګر سره ناروا دا سوال دی چې دا خو سړی حدیث راځي نو د چا په کول کوي مروای د فکول کوي د حضرت علی کرم الله وجهه حضرت علی کرم الله وجهه ته سره راغی په ورشه دعوا کړو نادر ته ګوري د الفاظ ادا شي اگر اولاد دوه کسه شهیدان تل کړه قاضي دغه حضرت علی کرم الله وجهه فیصله وکړه چې پر راځخ کړه لا یا امیر المؤمنین تا فیصله وکړه والله کدا سره ما جوړي خو څه خبره ده کوم زما کار مجه نه کوي نوې په نوې نکاح به سره وکړم هغه چې مته نه پرې فیصله دی را باندې وکړم نوې نکاح به سره وکړم والله که ته خو پر ځړې نکاح فیصله وکړه او زړه نکاح مو ولا کسوي نوې نکاح وکړو حضرت علي باندې چې وکړه نوې نکاح نه کول چې ورته شهاده کی زوجاکی
ستا شاهدانو ته په نکاح ورکړی زوجا په نکاح ورکړی کې ته ودوي ستا شاهدان ته زما خبرو ته غوږ نږدې دغه الفاظ څه زده کړه دغه یوه خبره چې د پای خبره راشي یوه عجب انتیکه خبره یوه عجب انتیکه خبره که دغه ځای دا د پای په خبرو یقیني د خلکو سره غرڅوي طالبانو تر وخته پورې زما خپله په دا مسلو سره په دا ځای ولاکه سره رشیدار صدیقي کتابونو سلسله د شیخ الاسلام چې تفسیر کړي بارز مصطفی فخر دا ځای عجب ګران دی نو حضرت علي که دوه مې نکام نور وته یا پله خو دا سوال دی چې دغه حدیث خو حدیث نه دی دا خو نو کوی کتابو به نقل کړی وي موږ وایو دا په خراج کې دا به یوسف صاحب نقل کړی امام یوسف صاحب هغه انسان دی چې څوک طعن پر امام صاحب وایي پر امام احمد صاحب وایي پر امام صاحب طعن وایي هر څه طعن لا دا وایي چې د شاګرد امام یوسف صاحب ثقه دی هغه محدثین چې پر امام صاحب باندې طعن وایي پر لام څوک وایي سړي بخلاص هغه امام یوسف صاحب څوک بولي ثقه بولي نو د خپل د مجتهدینو مطلق سره او لیکن هغه په نزد د محدثینو ثقه دی چې په کتاب کې راوي دا غیر خپل دلیل د سیاست حدیث دا غیر خپل دلیل د چاري د سیاست حدیث بل خبر دا غیر څه معنا چې شایده کزه دا وی عجب نه دی راخه ولې انکار وکړي خو نو نکاح به دی وی عجب نه دی خبر نو څنګه نکاح شو تور کړه د شایدي شایدان کله څه ډول کولای شي خو یا په ایجاب او قبول راځي په ایجاب او قبول کې تلفظ غواړي تلفظ راځي ورسره شایدان دوی د حضرت علي کرم الله وجهه عجب نادره خبره زوج خو دعوا وکړه دعوا پر ځای د چا د ایجاب ښځې انکار وکړي چې زما سره څوک نه دی کړی دا بل چې نه وکړي دوه کسه شاهدان تېر شول د ښځې پر ځای قاضي ودرېد د ښځې پر ځای څوک ودرېد قاضي قبول ګویا کې چا وکړي قاضي وکړي لکه په تفریق کې د لیعان چې دا شاهدانو شاهدي پرده نکاح نه وي اوس نکاح څوک سره اوس نه وي د اوس نه وي بس بل نکاح ته ضرورت وي چې دغه خبره راځي طالبان په 200 واره کې به زه بله فتوا ورنکړم د امام صاحب کوم قسم د نور ټول سره څوک د کړي علي فتوا کته د دغه حدیث سره ټکر دا په قضا د خدای رسول وای کما قضا وکړه خو د دې خپل وای ظاهرا چې دی باطنن د دې موږ دوه جواب ورکړو امام صاحب څوک ورکړي دوه جواب ورکړي په خراج کې دا به یوسف صاحب څنګه یو جواب دا ورکړي چې دا په املاک مرسله وکړي دا په چا کې دی په املاک مرسله وکړي دا امام صاحب ظاهرا او باطنن څوک چلول نه بوي دا یو په وقودو په پسوخ کې نه دی او یا دا په شاهدانو په فیصله کې نه دی د یمن په فیصله کې وا دریم جواب دا مرکول شوی کچېر په وقودو کې معلوم سي چې راشي بیا هم د عمل دی پر ګناه دا عمل دی پر چا پر ګناه امام صاحب کړه دا نه ول چې ګناه کار نه امام صاحب دا چې ګناه کار طالبانو مذهب واجب مذهب دوا کاته شاهدان شد شاهدان چې بیرته په نکاح ورکوسو طالبانو چې بیرته ورکه دا ظاهرا چې دی باطنن دغه سړي ناکې دعوا وکړه یې دا ښځه یې زیره کړه زیره مې ورسره لیکن د اوس نوی نکاح وکړه دا نوی نکاح دا نو طالبانو چې دا تفسیر وسو د امام صاحب کول کې نه راځي اوس د هغه کتابونه چې ټول فتوا د چا پر کول کوي د یاران پر کول کې د امیر ثلاثه خو ټیر دی د یوسف فقط د توان بقول یبتعد المختار د مختار دوم جل 319 صفحه باری رایک اغام دا شوي د بوکیا بولای سمرکندی کو دا نکر کې فتوا لا قولهما درم جل باری رایک اصول یو نیمه صفحه مولانا شمس الحق دا ګرد طالبان دا نور ګرد وای شم د دوی پر کول باندې خپل څوک ده هغه فتوا ده دا ځکه په مین القضات والمبتن کې ماده 302 د شمس الحق افغاني دا غره کم هندیا په جلد اول 202 کې لیکن خو دغه تفصیل چې وڅ طالبان په تفصیل کې سر خلاص کې واجب خوندې وکړي طالبان دغه اخیری نه ده چې د وسه په شاهدانو نکاح نه وسیسو دغه خبره قاضي پر ځای په نکاح کې دی چې دا خبره رااله دا نو بس بیا سي د تفصیل تکمله د فتح الملهم دا د امام صاحب د کول چې لاجه بلدي په 1508 پته کې فیض الباری په دریم جلد 315 شمه کې او انعام الباری په وم جلد هغه یو سلو د 15 متر سلو د 15 تل مخلاص کوم نو خلاص دغه الفاظ چې وکي وزم خپل ما په ټوکی ته چې وګوري ما پراوه فتوا ورکړل لیکن خدا خلق په د دقیق مسو په د دقیق شانه پوج بار د خلق وخت فساد شو کچیر سره د یاران پر کول په دې فتوا وکي 4 سره داوا کوي هر سره داوا کوي د خلکو ته د ځجران وایي چې د خبر ورته وایي چې
کنه طالبانو چې دغه رقم وشي دا خلک چې دا ویل کوي دغه رقم چې اوس دا پیښه ده و چې نوې نکاح شاهدان وکړي قاضي په ځای کې په قبول کې پر ځای د ښځې ودرېږي بس دا خبره تر ټولو صحیح ده دا خوندوره خبره ده دا خو ډېره وزني ده ډېره خوندوره ده دلیل هم لري د حدیث تاویل هم لري نو دا خبره صحیح شوه والله سبحانه اعلم